خپله شاعري تاسو وړاندې کړه. خیر خبرې اترې به نورې هم کېږي، شاعران او شعرا به هم وړاندې کېږي، منځ منځ کې به دغسې شعرونه ادبي آغاز هم وي. صاحب شاه صابر صاحب وایي په آینه کې سترګې مه توروه، په آینه کې سترګې مه توروه، ځان ته به وګوري حیرانې به شي. او زموږ وعدې د ښکلو ستونې نه دي، زموږ وعدې د ښکلو ستونې نه دي چې رنګ به واړوي ارزانې به شي، او خون به مې واخلي قاتلانې به شي، زلفې دې مه سمه ورانې به شي. نننۍ کومه عالمي ورځ چې د سترګو حوالې سره په ټوله نړۍ کې لمانځل کېږي، نو هر چاته پته ده چې دا د سترګو څومره رنګونتیا وي، څومره مسایل وي په دغه لړ کې، او په دغه لړ کې د آګاهۍ یا د دغې نه د خبرتیا د پاملرنې توکي باندې دغه ورځ باندې کېږي. خو په دغه ورځ باندې بیا چې داسې مشران او داسې شاعران او داسې خلک چې هغه دغه بصارت توان او طاقت نه لري، خو بیا هم هغه دا هڅې کوي چې هره زه یې څه شعر ولیکم، یا د ادب سره پښتو ادب سره مینه ولرم، یا د خپل روزګار د خپلو بچو لپاره هغسې ترسره کړم. نو زموږ په معاشره کې داسې خلک هم شته دي. شاهد علي شاهد صاحب چې د نوي ښکلي یو نوی نماینده شاعر او ډېر ښه اسلوب سره لیکل کوي، په یاد هغوی ته دغه صحت وي، نو هغوی ته خواست دی شاهد علي شاهد صاحب ته چې راشي خپل کلام وړاندې. ډېره مننه. د ټولو نه اول میډم سلما شاهین صاحب، بیبي او لایق صاحب او اظهار صاحب، دغه ټولو مشرانو ته الله جان صاحب او څومره خلک چې زما مخامخ ناست دي، ټولو ته د زړه د تل نه مینه، احترامات او سلام. یو کتاب یم او دوه واړه نظمونه دي، یو د ګیلې په شکل کې، یو د جواب ګیلې په شکل کې. زما په خیال چې سترګې د ټولو نه ډېر لوی، هغه یو نعمت ډېر لوی نعمت دی، خو چې کوم نعمت د چا سره نه وي نو هغه نعمت هغې ته ډېر لوی ښکاري. یا یو وړه غونته چې کتاب یم چې زما شاهد که نظر وې هم چرې، زما شاهد که نظر وې هم چرې، دا ناجایزه مې لیده په سترګو، توبه توبه دغسې ړوند به خوم، ما به لاسونه کېښوده په سترګو. زما شاهد که نظر وې هم چرې، دا ناجایزه مې لیده په سترګو، توبه توبه دغسې ړوند به خوم، ما به لاسونه کېښوده په سترګو. دوه واړه نظمونه ویم، یو د ګیلې په شکل کې، بل جواب ګیله. ګیله دا ده چې یو مختصر غونته کې ګیله شوې ده د الله تعالی نه، بیا د هغې جواب دی د الله تعالی د طرف نه د خپل نظر په باره کې. دواړه د سره ترنم کې تقریبا چې 4-5 منټه به واخلي. ګیله چې مې په برخه کې صدمې دي خوشحاله نشته دی، کار مې په لطف د تمامې دنیا کې نشته دی، چې دا دم سره دی یو ځای زما روح پیدا که، ولې محروم کړم تا د یو شیرین حسن نه، چې د ماښام او د سهار بیلتون کولی نشم، زه څه خبر یم د دنیا د بهترین حسن نه، زما منصف ربستا در کې پیسه کمیدل، که دې راکړی و لږ نور د دې رنګین حسن نه، په دې تیارو کې مې مزه د زندګۍ نشته دی، کار مې په لطف د تمامې دنیا کې نشته دی، که ستا جهان کې د نورونو سیلابونه ګرځي، زما پیسه چې ترې د یو څاڅکي قسمت نه لرم، په دې تیارو کې چې د خپلو اوښکو نور نه وینم، د دې نامرا د زندګۍ هډو حاجت نه لرم، چې د خپل دوست او د دشمن فرق پې وساتمه، په تش کنډر سترګو کې هغه نزاکت نه لرم، زما په ژوند کې په